دا هم بشپړ خبرونه زه رسول سالک یم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو پر دوامداره تعامل او د افغانستان په اړه د یوې هراړخیزې او عملي تګلارې پر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. دوی وایي دغه تعامل د سولې او ثبات او د دغه هیواد پراختیا ته مرسته کوي. اسلامي امارت هم وایي چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکی دی او دغه تګلاره د ټولو خواوو په ګټه ده. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ترسره کېدل. هغه غونډه چې په هغه کې د دغه سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې د بیلابیلو مسایلو اړوند خبرې کړې دي. د یونما سرپرست او د چین استازي په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد د بیا ادغام په موخه د افغانستان د تعامل پر ساتنې ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت سره د تعامل د بهیر ساتل له مخکې څخه ډېر اړین دي. د وروستیو کې د سیمې هیوادونو د افغانستان رهبرۍ سره نږدې اړیکې لرلې دي چې ښیي د دوی ژمنه د سیمه ییز ثبات ساتلو او د اقتصادي ادغام او پراختیا لوړولو ته ده. د افغانستان د سیمه ییزو همکاریو میکانیزمونه ګټور وو. د شورا په ملاتړ سره موږ کولی شو د تعامل پلونه پیاوړي کړو او د خپل ګډې راتلونکي په لور حرکت وکړو چې سوله کې د افغانستان نړیوالې ټولنې سره بیا برګډ شي او هغه ځای چې د ټولو افغانانو حقونه مراعات او تامین وګرځي. د هند او روسیې استازو هم په دغه غونډه کې پر رغنده تعامل او د افغانستان په اړه د یوې ټولیزې او عملي کړنلارې پر جوړېدو ټینګار کړی دی. روسیې تل د افغانستان پر وړاندې د یوې جامع او عملي کړنلارې د تدوین پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه کړنلاره چې د هیواد پر عیني شننې او متوازن ارزونې ولاړه وي. موږ باور لرو چې د ورته کړنلارې کلیدي عناصر چې د افغانستان د خلکو واقعي اړتیاوې په پام کې نیولو، د نړیوالې ټولنې رغنده تعامل، له دوه ګونه معیارونو پرته او دغه راز صبورانه او پر ټولو موضوعاتو کې له طالبانو سره پر باور ولاړې خبرې شامل دي. د افغانستان اړوند کلیدي موضوعاتو برخه کې د همغږي شوي سیمه ییزو او نړیوالو همکارۍ ډېر اړین دي. همداشان چې په دغه هیواد کې د سولې، ټیکاو او پراختیا ترویج لپاره د ښکېلو لورو فعاله تعامل اهمیت لري. اسلامي امارت هم وایي افغانستان له هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکی دی او دغه لیدلوری د ټولو لورو په ګټه دی. افغانستان هم له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي او هغه یو شمېر هیوادونه چې لا هم د افغانستان په اړه ناسم موقف لري او د دې موقف ډېر کلونه تېر شوي دي. په کار ده چې دوی هم د افغانستان په اړه واقع بینانه تګلاره اختیار کړي. منفي موقف ګیري پخوا هم کومه نتیجه او پایله نه درلوده، له دې ایسته هم اغېز نشي درلودلی. ښه دا ده چې د افغانستان په اړه سالم قضاوت وشي او د افغانستان واقعیتونه په نظر کې ونیول شي. ورته وخت کې اسلامي امارت تل ویلي چې کابل د اقتصاد محوره بهرني سیاست په لرلو له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د یونما سرپرست ویلي چې په 2026 زیږدیز کال کې په افغانستان کې به له 23 میلیون ډیر کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. جورجت ګنیون ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي هم د افغانستان د خلکو بیړني اړتیاو پوره کولو لپاره د بشري مرستو پر غیر سیاسي کېدو او د هیواد کنګل شوو شتمنیو پر ازادېدو یې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې بشري کړکېچ څخه اندېښنې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا کې له مهمو بحثونو. د یونما سرپرسته په دغه غونډه کې وایي په 2026 زیږدیز کال کې به په افغانستان کې څه باندې 23 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا ولري. جورجت ګنیون ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې اړتیاوې په زیاتېدو دي. په 2026 زیږدیز کال کې څه باندې 23 میلیون تنه به بشري مرستو ته اړتیا ولري. اړتیاوې پراخې او مخ پر زیاتېدو دي. پرله پسې وچکالۍ او د ځمکو ویجاړېدل له کمزوري اقتصاد او د ټولنې زیاتېدو سره کرنیز تولیدات چې ډېری خلکو معیشت په هغې پورې تړلی دی سخت کم کړی دی. زموږ غوښتنه 1.7 میلیارډ ډالر دي، 14.5 میلیون تنه تر پوښښ لاندې راولو. خو د بودجې کمښت ته په کتو خپلو برنامو ته مو ډېر لومړیتوب ورکړی دی، څو 3.9 میلیون تنه چې بیړنۍ اړتیاوې لري تر حیاتي ملاتړ لاندې ونیسو.
ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان کې د ایران استازي د افغانستان د بیړنیو اړتیاو پوره کېدو لپاره د بندیزونو پر لرې کولو، د بشري مرستو پر غیر سیاسي کېدو او د هیواد د شتمنیو پر ازادېدو ټینګار کړی دی. یو ځل بیا ټینګار کوم چې انساني مرستې نه باید سیاسي شي، بندیزونه نه باید د اقتصادي وده مسیر کې خنډ رامنځته کړي او د افغانستان ملي شتمنۍ چې په بهر کې کنګل شوي دي باید ډیر ژر آزاد شي څو د افغانستان د خلکو بیړنۍ اړتیاوې تامین شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اقتصاد وزارت تر دې مخکې ویلي د خوړو له ناامنۍ سره مبارزه یوې ټولیزې کړنلارې او په هیواد کې له اړمنو وګړو څخه د ملاتړ په موخه نړیوال مشارکت او د کاري فرصتونو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. امیر خان متقي اور بیا په هیواد کې د عصري او دینی علومو پر زده کړو ټینګار کوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د یوې دینی مدرسې زده کوونکو فراغت غونډه کې وایي اسلامي امارت باور لري چې په هیواد کې د عصري او دینی علومو له ودې او پراختیا پرته به افغانستان پرمختګ ونه کړي. امیر خان متقي په دغه غونډه کې سراسري امنیت، ټینګښت، اقتصادي وده، د سترو سیمه ییزو پروژو پلي کېدل او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو یادوي او په هیواد کې د اسلامي حاکم نظام څخه پر ملاتړ هم ټینګار کوي. افغانستان کې سراسر امن ټینګ شوی، اقتصادي ستنې ورځ په ورځ مضبوطیږي، امنیتي ځواکونه یې په پښو درېدلي دي، د خپلې خاورې وطن کلکه دفاع کوي، د خپلو هیوادوالو ټینګ امنیت نیسي، د خپلو سرمایه ګزارانو سرمایهدارانو دپاره بهترینه فضا رامنځته کړې ده او د هیواد په بېلابېلو برخو کې مختلفې لویې وړې پروژې تر کار لاندې دي چې دا موږ تاسو ته د یو ښه مستقبل، د یو ښې آینده زیری راکوي. یو شمیر هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان په هیواد کې د کاري فرصتونو برابرېدو غوښتنه کوي. دوی وزګارتیا یو له سترو ننګونو یادوي او وایي چې د کاري زمینې برابرولو په صورت کې به د ناقانونه کډوالۍ کچه هم راکمه شي. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین د کاري فرصتونو برابرېدل د اسلامي امارت لومړیتوب یادوي او په خبره یې چې د روان لمریز کال له پیله د کار څخه باندې 38,000 جوازونه ویشل شوي دي. احسان فرمولي کمپیوټر ساینس پوهنځی پای ته رسولی دی. نوموړی وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو نشتون پر جدي ننګونې بدل شوی او له اسلامي امارت څخه غواړي تر څو هیوادوالو په تیره بیا ځوانانو ته چې د هیواد ملي پانګه شمیرل کیږي کاری زمینه برابر کړي. به خاطر بیکاری جوانا میرن به کشورهای خارج، راههای قاچاق استفاده میکنن و میتونن بیکاری سبب میشه که جوانا در فعل خراب مثلا مواد مخدر، موادهای نشاور استفاده کنن. یو شمیر نور هیوادوال هم اوزګارتیا د جنایي جرمونو او د ناقانونه کډوالیو د زیاتېدو له اصلي لاملونو څخه بولي. کسایی که درس میخوانه برای اونا هم باید برای امیال دسته بچه ها که خیلی درس هم خواندن چیز خواندن امیال هم میگردن بیکار. دولت و مسئولین میتونه در چندین بخش در این قسمت برنامه منسجم خود را داشته باشه، جمله که برنامه رشد و آموزش و برنامه حرفه آموزشی را در افغانستان تقویت ببخشه و همچنان در قسمت ایجاد شغل، کارخانه ها، شرکت ها، استخراج معادن برنامه ها را هر چیز زودتر روی کار بگیرد تا باشد که سطح بیکاری در افغانستان پایین بیاید. د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي د کاري فرصتونو رامنځته کول د اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دي. د دغه وزارت ویاند ټینګار کوي چې د روان لمریز کال له پیلېدو راهیسې څه باندې 15,000 کورنیو وګړو او 3,000 بهرنیو وګړو ته د رسمي کار جوازونه ویشل شوي دي. کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه کسان چې هغوی په امارتي ادارو یا خصوصي سکتور کې په رسمي دندو ګمارل کیږي د افغانستان د اسلامي امارت د اصولو پر اساس باندې یاد کسان مکلف دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د کار جوازونه ترلاسه کړي چې د 1404 هجري شمسي کال له پیل څخه د میزان میاشتې تر پایه پورې له 15,000 څخه زیات داخلي وګړي او همدارنګه د 3,000 څخه زیات بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشل شوي دي. ورته وخت کې اسلامي امارت تل ویلي چې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کېدو سره په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې د کمېدو په هڅه کې دي.
په ارزو کې د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. په تېرو شپږو میاشتو کې د هرات د سره صلیب اورتوپیدي مرکز کې څه باندې 3000 معلول کسان روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دي. د مسؤلینو په خبره په ورځني ډول 20 معلول کسان دغه مرکز ته مراجعه کوي چې ورته خدمات وړاندې کیږي. ورته وخت کې په دغه ولایت کې معلولیت لرونکي وګړي هم بیا ځواکمنتیا لپاره د دغه مرکز د خدماتو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. خیر محمد هغه کس چې کلونه مخکې د ماین چاودنې په پایله کې خپلې 2 پښې له لاسه ورکړې دي. هغه نن د هرات په سره صلیب اورتوپیدي مرکز کې د دندې په ترسره کولو سره د نورو لپاره هیلې ژوندۍ کړي او وایي درد یې په خدمت بدل کړی او 28 کاله کېږي چې معلولینو ته چوپړتیاوې وړاندې کوي. من اصلا فکر نمیکنم که من معلول هستم به خاطر از اینکه من کار میکنم صبح از همه کرده وقتا سر کار میایم دیگر نه وقتا از همه که سر خانه میرم مشکلات خانه رو حل میکنم مشکلات کار خودم حل میکنم. اصلا من نانآور خانواده من شکر 20 نفر میاد بدوش من. د هرات د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز چارواکي شمیرنه ورکوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 معلول کسان د دې مرکز د اورتوپیدي له خدماتو لکه اصلاحي عملیات د مصنوعي اندامونو جوړیدل او د بیا رغیدو لپاره تمریناتو څخه برخمن شوي دي. در پای مصنوعی که دوستان دست امپوتیشن یا پای قطعی که هسته اینو مراجعه میکنم این بخش که هستن وقتی که اینا شفاخانه عملیات بشه یا مین میزنه شفاخانه مرخص میشن بعد از عملیات نزد ما میایم ما اینا پا از اینا پاسمان میکنیم لازم باشه بستر میکنیم دیگه بنداجینگ یاد میدیم اکسرسایز یاد میدیم تقویتی از تقویت میکنیم اینا پا از اینا آماده پروستیز میکنیم. لدې سره یو شمیر معلولیت لرونکي کسان چې د دې مرکز له چوپړتیاو برخمن شوي د معلولیت لرونکو کسانو د بیا رغیدو په برخه کې د دې مرکز له هڅو خوښي څرګندوي. جویا کردیم که برفتیم برد نون تو بالای دستی میبود که برام بگو تو خو بالای مرمین داده که پای مرم از اینجا سه بنداخته از اینجا پای مرقت کردن که این خراب کرده. راحتیم دیگه یک 2 هفته میشه دیگه بیام اینجا تمرین میکنیم و دیگه حال خوبیم راحتیم خیر بینم. لدې سره معلولیت لرونکي کسان مخکې د هم په هیواد کې د روزنیزو او کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کړې ده. د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي هم وایي دا وزارت د معلولیت لرونکو کسانو ملاتړ ته ژمن دی. د کورنیو بهرنیو لوبغاړو په ګډون سره د وزلوبې او نیزه وهنې ملي لیګ اووم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. مسؤلین وایي چې په دغه لوبو کې د وزلوبې 11 ټیمونو او د نیزه وهنې 7 ټیمونو برخه اخیستې ده او د هیواد دودیزو لوبو ته یې نوی رنګ او تازه پاڼه وربښلې ده. د لوبو د ولولو ترڅنګ ملي سوداګر کمال نبیزاده دغه لیګ ته د یو موټر په اهدا کولو سره له دودیزو لوبو یې خپل ملاتړ څرګند کړ. هغه اقدام چې د مسؤلینو له پراخ هرکلي او ستاینې سره مخ شوی دی. د هیواد د وزلوبې او نیزه وهنې لیګ اووم پړاو نن د ورزشي ټیمونو او د سلګونه نندارچیانو په حضور سره په کابل کې پیل شو. په دغه سیالیو کې د 10 بهرني لوبغاړو په ګډون چې د منځني اسیا هیوادونو څخه یې ګډون کړی د وزلوبې 11 ټیمونو او د نیزه وهنې 8 ټیمونو ګډون کړی. هغه سیالۍ چې د هیواد دودیزه لوبو ته تازه رنګ وربښلی دی. سږ کال موږ په دغه لیګ کې تقریبا 8 نفره الی 10 نفره پورې خارجي چاپاندازان لرو چې له نورو هیوادونو څخه راغلي دي او دلته په دغه لیګ کې به برخه اخلي. دا خپله یو غټه لاسته راوړنه ده. یما پټرول شرکت د یما پټرول په نوم د بزکشۍ د ټیم په جوړولو فعال ګډون او د دې ملي ورزش په دوامدار ملاتړ سره یو روښانه او صادقانه هدف تعقیبوي. ورته مهال ملي سوداګر کمال نبیزاده دغه لیګ ته د یو موټر په اهدا سره یو ځل بیا افغان لوبغاړو څخه په ملاتړ خپله ژمنتیا وښوده. هغه اقدام چې د مسؤلینو په وینا نه یوازې مادي ارزښت لري بلکې د لوبغاړو لپاره د نوې انګیزې پیغام دی. این یک تحفه نیست. اگر بگوییم که چندین بار چندین موترا کمال خان نبیزاده ما همیشه گفتم که ملی بودنش خود ثابت کرده. ما در غزنی در جنوبی چی داشتیم بازی داشتیم نیزه بازی در اوجم برای ما یک موتر رایی کرد. پارسال اسپانسر کرد مزار موتر داد. گرچه این عالم 2 روز پیشی که با ما با تماس شد که لیگ چه وقت است ما گفتم باز این موتر 2012 را
کمال خان نبیزاده با ما روان کردو که کدام تیم قهرمان میشه انشالله به او عهده میکنیم و یک تشکری خاص میکنیم از کمال خان به واقعیت یک تجار ملی ماست. بل پلو د دې سیالۍ یو شمېر لوبغاړو او ګډونوالو هم د ښاغلي کمال نبیزاده ډالۍ د لیوالتیا لامل بللی او ټینګار یې کړی چې ورته ملاتړونه کولی شي د سیالۍ ډګر کې د دوی انګیزه زیاته کړي. تشکری میکنیم که از کسایی اسپانسری میکنه از شرکت کمال نبیزاده یک اراده موتر را به مقام اول جایزه گذاشتن، از یما پترول از شرکت کمال نبیزاده تشکری میکنیم که به خاطر رشد ملی بزکشی امیدی که توفار ده یک جان سپاسگزاری میکنیم که هر تیمی که خدا بخواه امیدی که خواست خدا باشه که خدا ما باشیم دیگه توکل به خدا یک جان تشکر میکنیم از پیشش. د افغانستان د وزلوبې او نیزه وهنې لیګ اووم پړاو چې نن د بېلابېلو ټیمونو او سلګونه نندارچیانو په حضور سره په کابل کې پیل شو په پام کې د دغه سیالۍ تر لسو ورځو دوام ومومي. اوسنۍ خبري ټولګه هم دومره ول. تاسو ټول لیدونکو او همکارانو څخه په مننه. تر بیا ښې چارې.